سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوی ویډیو د یو نوی موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ما تل کوشش کړی چې دغه موضوعګانې زه انتخابوم، دغه ستاسو د پوښتنو نه، ستاسو د کمنټونو نه زه انتخاب کړم چې کوم په اړه تاسو معلومات غواړئ، کوم په اړه تاسو ما دلته کمنټونه کړي په یوټیوب باندې، نو هغې نه زه دغه موضوعګان انتخابوم، دغه سوالونه انتخابوم، په هغې باندې بیا ویډیو جوړوم چې تر څو تاسو ته دقیق معلومات درکړم. بله ملګرو، تاسو کوشش وکړئ چې دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ملګرو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي. خاص کر دا نوي چې کوم راتلونکي ملګري دي د دوی لپاره دا ډېره ضروري ده چې صحیح فیصلې وکړي او دوی ته څه مشکلات سره مخ نه شي. ملګرو، نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغه هم ستاسو د سوالونو نه ده او دې په اړه هم مانه ډېرې زیاتې پوښتنې کېږي په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې، په فیسبوک کې. نو ملګرو، نننۍ موضوع دا ده، اکثره ملګري دا پوښتنه کوي چې زما د پلار نوم یا د مور نوم غلط دی، یا مې د میرمنې نوم غلط دی، یا د ماشومانو تاریخ تولد غلط دی، یا په ترجمه کې دا غلطي شوې مانه، یا په پلانکي خط کې یا په پلانکي سرټیفیکیټ کې زما نوم کې دغه سپیلنګ کې غلطي شوې، یا کتابچه چې کومه ما اوپرا ته لیږلې یا کوم کیس چې ما سندیا ته لیږلې په هغې کې دا غلطي ده، دغه اشتباه شوې، ترجمان نه دا غلطي شوې ده، ما نه دا غلطي شوې ده، یا د پلار نوم یا د مور نوم یا د ماشومانو نومونه یا د میرمن نوم. نو دا آیا دا زما په دوسیه باندې کوم اثر غورځوي، خاص کر منفي اثر؟ ګورئ ملګرو، دا بالکل هیڅ اثر نه غورځوي. که ستاسو په نوم کې، ستاسو په تخلص کې، ستاسو د پلار یا د مور یا د ماشومانو یا د میرمنې په نوم کې یا په تخلص کې یا په تاریخي تولد کې یا په ولایت کې کومه اشتباه وشي، که هغه اشتباه د ترجمان نه وشي، تاسو نه وشي، یا ستاسو په کوم سرټیفیکیټ کې یا په خط کې یا په دوسیه کې هر څه چې شوي او هغه اوپرا ته تللي یا سندیا ته تللي، دا ستاسو په کیس باندې، ستاسو په دوسیه باندې هیڅ اثر نه غورځوي. کومه فیصله چې کېږي هغه ستاسو په دوسیه باندې، ستاسو په کیس باندې، ستاسو په قصه باندې، ستاسو په مشکل باندې کېږي. ستاسو فیصله ستاسو په هغه مشکل باندې کېږي، کوم مشکل د وجې چې تاسو خپل وطن، خپل بچي، خپل فامیل، خپل کور پرېښی دی، خپل کلی پرېښی دی، په هغې باندې تاسو ته اسناد فیصله کېږي. اسناد درکوي یا نه درکوي یا بېله خبره ده، خو مطلب په هغې باندې فیصله کېږي. تاسو خپل کیس ورته څنګه تشریح کوئ، خپل کیس خپل ځان نه څنګه دفاع کوئ، ستاسو فیصله په دې باندې کېږي. که یې چېرته په نوم کې او هغه هم د میرمنې یا د پلار یا د مور یا د اولادونو یا د بل چا په نوم کې یا په تخلص کې کوم سپیلنګ غلطي وشي یا د بل څه غلطي وشي، په دې ستاسو په دوسیه باندې، ستاسو په کیس باندې هیڅ اثر نه غورځوي. تاسو ورته هیڅ تشویش مه کوئ. اکثره زه داسې ډېر ملګري ګورم چې هغوی ما ته داسې کمنټونه کوي، کله چې زه جواب ورکړم نو دوی بیا ډېر زیات خوشحاله شي چې زما خو دې تشویش لرې کو. یعنې تاسو دې خبرو ته بالکل تشویش مه کوئ. په دې باندې تاسو نه اسناد درکوي، نه په تاسو دې باندې ردوي، نه دا په دوسیه باندې ستاسو کوم اغېز غورځوي. بل تاسو ته ما بار دا ملګرو دا خبره کړې ده چې که ستاسو په کیس کې، ستاسو په کتابچه کې، ستاسو په کوم سرټیفیکیټ کې ترجمان غلطي وشي، تاسو نه غلطي وشي او هغه اسناد یا هغه کتابچه ستاسو اوپرا ته ولېږله یا ستاسو اسناد مطلب ستاسو په سندیا کې کیس چلیږي هلته لاړل، هیڅ مشکل نشته. تاسو ورته په انټرویو کې بیا ویلی شئ، یادونه ورته کولی شئ چې دغه نوم یا دغه تاریخي تولد یا دا سپیلنګ یا د ولایت نوم یا پلانکې غلط دی، صحیح دا دی، تاسو ورته ویلی شئ. نو بیا تاسو چې کله اکټ د نسانس ته خپلې فورمې لیږئ نو هلته ورته بیا تاسو صحیح لیکلی شئ، ځکه هغو سره بلته په ریکارډ کې پروت دي. نو په انټرویو کې چې تاسو ورته کومه وینا کړې ده هغو سره بلته وي، نو تاسو د هغه بیا صحیح کېږي. دا هیڅ مشکل نشته، حتمي ستاسو دغه غلطي صحیح کېږي. او بل دې ته تشویش مه کوئ. که چا نه داسې کومه غلطي شوي، هېڅ د تشویش وړ خبره نه ده او تاسو نه هیر شوي، بالکل دا ستاسو په دوسیه باندې نه منفي نه مثبت هیڅ اثر نه غورځوي. نو دا بالکل تشویش وړ خبره نه ده. دغسې صحیح معلومات ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول ملګري دې خبر شي او دوی د دغسې مشکلاتو سره مخ نه شي او تشویش ونه کړي. نو مننه ملګرو، دا و نننۍ موضوع. تر بلې ویډیو، بلې موضوع پورې به الله سپارم.